السلام علیکم. زما پی خبر پروګرام سره زه عمرانی اندلیب دا وخت یو داسې بازار کې موجود یم چېرته چې د لاس جوړ شوي کالي په یو نوي انداز کې هم خرڅېږي او مشیني کالي هم جوړېږي او خرڅېږي. د لاس جوړ شوي کالي هم خلک خوښوي او مشیني کالي هم. د لاس جوړ شوي کالي څنګه تیاریږي راځئ نور تپوسونه به د هغوی کاریګر نه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو خپله پیژنګلو کې ما سره؟ جی زما نوم عدنان دی او د پېښور سره تعلق ساتم. دا کار تاسو کله نه سټارټ کړی دی؟ جی دا زه سن 2005 نه دی ته زه راغلی یم. نو څنګه ورته تاسو راغلي یې؟ نو دا زمونږ یو فرینډ و هغې سره تللی وم چې کري هغې به دا کار کولو نو زما هم دا کار خوښ شو بیا زه هم هغې سره په شاګردۍ باندې کېناستم. ښه تاسو د دې شاګردي څومره وخت کې وکړه؟ د سن 2005 کې زه دې ته کېناستم نو سن 2015 پورې ما د دې شاګردي وکړله. د هغې نه پس چې دی بیا دا ما خپل سیټ اپ شروع کړلو. ښه نو څنګه ذهن کې څه داسې سوچ راغی نو دا تاسو شروع کړ؟ یاره جی بس هغه یو دغه کې خو به نه وو که نه شاګردي او کاریګري مو کړله بیا مونږ وایي چې مونږ هم مخکې لاړ شو نو قدم هم اوچت کو شکر دی الله پاک پکې کامیابي ورکړله. ښه تاسو دا ځای ولې خوښ کړ د دې کار دپاره؟ اصل کې یو خو دا ځای ډېر د سکون او سهولت والا ځای دی. پارکینګ ځای شته بجلي شته څه مارکیټ ډېر زبردست دی ډیز پلازا چې کوم ده که نه جي بل دې ځای کې چې کوم شاپ وغیره دي نو مناسب دي. کار روزګار د دې ځای لحاظ ډېر ښه دی. خلک وایي چې د لاس جوړ شوي کالو باندې چې کار شوي خلک نه خوښوي نو ستاسو دې باره کې څه وایي؟ نه جي داسې غلطه افوا ده. ولې نه خوښوي؟ نن سبا هم دا ډېر زیات خوښوي. اصل کې دا داسې ده چې زیاتتر خلک چې دي هغه رینج نشي افورډ کولی نو هغې دپاره هغې ریډیمیډ طرف ته ځي هغه ارزان دي. دا کوسټلي دي نو دې د وجې دا ډېر کم خلک او ډېر چې کم هوښیار خلک دي تکړه خلک نو هغه به همیشه دا لاس کار خوښوي. صحیح ده. او یو کالي چې دی تاسو څومره په څو ورځو کې تیاروئ؟ نو اصل کې دا داسې وي چې دا خو د ټول د لاس کار دی. له پیله موږ سکیچ تیارو هغې نه پس کپړه رنګ شي بیا هغه ټیلر ته ورکوو هغې نه پسې دا موږ ته راځي فریم ته لګي نو په چې هلکه پلکه پارټي ویر کار وي نو هغې باندې تقریبا 5 نه 10 دن لګي او چې کوم برایډل کار وي هغې باندې بیا د 10 نه 20 دن لګي. ها او د یو کالي څومره قیمت تاسو سره؟ قیمت موږ سره کم سے کم چې دی هغه د 10,000 نه سټارټ تقریبا 5 نه 6 لک روپو پورې موږ سره شته. ښه د 10,000 نه شروع کېږي او بیا 15-10 لکو پورې رسېږي. او جی بالکل. ښه صحیح ده. او دا صرف د ناویانې دا کالي خوښوي او که نه نور فنکشنونو دپاره هم خلک دا جوړېږي؟ مخکې چې و نو مخکې به صرف ناویانو دپاره خلکو کول خو اوس هر فنکشن دپاره خلک دا سوټونه کوي لګیا دي. صحیح ده. استاد دا کار چې دی دا په یخنۍ کې زیات دي په ګرمۍ کې زیات دي؟ او زه یخنۍ کې زیات دي زمونږ. ګرمۍ کې اصل کې ودونه کم وي فنکشنز کم وي نو د هغې د وجې ګرمۍ کې دا لږ کم وي. ښه او تاسو چې دا کار کوم کوئ نو دا په کوم قسم کپړه باندې تاسو ښه کوئ؟ نو نن سبا خو سلک کپړه زیاته چلیږي استعمالیږي لګیا دا خو زیاتتر چې دی نیټ یوز کېږي. ښه د جالۍ کپړه هم یوز کېږي او د سلک چې ورته وایي هغه هم. ښه او کوم کلر باندې خلک کار ډېر خوښوي؟ نو برایډل دپاره چې دی زیاتتر چې کوم بارات دپاره دی ریډ کلر میرون کلر خوښېږي. ولیمې دپاره بیا لایټ کلر خوښېږي او بیا پارټي ویر خو دپاره ټول لایټ کلر چلیږي. ښه دا سامان چې تاسو کوم استعمالوئ په دې کې نو دا تاسو د چېرته نه راغواړئ؟ دا چې کوم دا زمونږ دکانداران دي سامان والا چې کوم دکانداران دي هغه چاینا نه راغواړي کوریا نه دی ته راځي انډین مال هم دی کې شته هغه بیا لاهور ته راځي لاهور نه بیا دلته پېښور ته راځي موږ هلته نه بیا راوړو. ښه او تاسو چې دی نو دا خپل کالي نور کوم ځایونو ته دغه لیږئ؟ نو دا خو د کسټمر خبرې لږه ما سره په ذات خود خپله د آسټرالیا کسټمر شته د انګلینډ شته د دوبۍ شته را سره. ښه نو هغه در سره څنګه لکه تاسو سره کنیکټ شوي دي؟ دا څنګه ده؟ سوشل میډیا په ذریعه باندې جی. نو ستاسو خپل پیج شته؟ او جی زمونږ ټیک ټاک پیج دی هغې باندې موږ سره کسټمر رابطه کوي. ها او تاسو سره ستاسو نه علاوه نور څومره کسان لکه کار کوي مزدوران چې؟ نو دلته کې خو موږ صرف ډیزاینینګ کوو چې کوم کسټمر پکچر راوړي یا ویډیو راوړي د هغې نه موږ سیټینګ دلته کوو. بیا موږ سره 7-8 ورکشاپ دي کارخانې ورته موږ وایي هغې کې بیا موږ سره یو کارخانه کې 30-35 کسان ناست دي کار کوي را سره. ښه صحیح ده. او تاسو له د روزماري حساب سره څونه خلک راځي لکه زنانه ډېرې راځي مردانه؟ یاره زموږ خو ټول کار د زنانو دی نو زنانه زیات راځي.
ها نو دا کوم عمر والا خلک ډیر راځي او اخلي؟ یاره د دې کې د ایج خبره نشته د هر قسم خلک راځي مونږ سره، هر قسم عمر د خلک به راځي مونږ سره، لکه کزان ته نه کوي نو لور ته کوي ګور ته کوي کنه جی، نو د ایج خبره دی کې نشته دی. صحیح. او تاسو دې کې ماشومان له هم جوړوي کنه؟ اورډر مطلب جس تاسو خوخه چې څه قسم څومره کار وي ماشوم غټي دا بالکل پاډر جوړیږي، په ناب باندې جوړیږي، نو هر قسم عمر تر دا یارولې شو مونږه. خاطر چې یو جوړه کې لکه هغه سونه کال چلیږي تاسو په دغه باندې خیال باندې؟ نو دا خو چې دا مونږ کم کار کوو د ته کمپلیټ سټیچبل کار کوو مونږ، نو دا خو لایف ټایم سیز وي. کپړم د دې چې کم تاسو خه کپړو لګوي نو دا به د ټول عمر سیز دیږي. ها او نن سبا دې چې دا کوم شیزونه څه استعماليږي کنه دې ته څه وایي؟ نو تاسو کوم استعمالوي؟ د کار ته ویل کېږي د سلمي کار، سلمه ستاره دې ته ویل کېږي چې کوم د خپل نوم دی، خو دې کې بیا موږ سره په سونو میټیریل دی، که تاسو دې ته وګورئ نو دې کې موږ سره دې ته جو ویلی شي، دبکه ویلی شي، کینګري ویلی شي، ساټن ویلی شي، بیټکی شو، کندن شو، سوریان شو، کریسټل شو، نک شو، موتی شو، کردانه شو، دې کې بیا موږ سره ډېر سیزونه استعمالیږي. نن سبا کوم کار ډیر چلیږي؟ یاره نن سبا لکه هر کال چې د خپل ټرند راځي کنه جی، او دې کال چې کم ټرند دی هغه جولري میټیریل ورته وایي. زیاتره کسٹمر چې کم یو کسٹمر هم راځي موږ له جولري میټیریل کې سیټینګ وکړي. ها او دا هم ویل کېږي چې لکه اوس د دې ته کډې وایي که نه وي چې د کډې کار ختم شوی دی، نو بیا هم تاسو دلته یو خاص چې پېښور کې بازار دی هلته اوس هغې په منځ کې تاسو دا کار کوئ که نه؟ او جی نو دې باره کې تاسو به څه وایئ؟ کډې کار خو چې کوم هغه به مخکې د زنانو د کورونو کې لاس باندې کار کولو، یا به د ټیپ والا دې ته کډې کار ویلی شي، او دا زمونږ د چې دې ته سلمه ستاره ویلی شي. او جی تاسو وایئ چې موږ دا سامان چې دی دا ټول بهر ملک نه راغواړو، نو آیا پاکستان کې دا مټیریل صحیح نه ملاویږي؟ نه جی پاکستان کې دا میټیریل شته دی نه. ها وجه څه ده؟ د دې فیکټرۍ نه دلته نشته، دلته نه جوړیږي، دا ټول بار چاینا کې جوړیږي، یا کورین دی کورین میټیریل شته او چاینا میټیریل شته. دې کې دا ستاره تاسو تخکار د انډین ستاره دې ته ویلی شي، دا انډیا نه راځي. تاسو دا موږ ته ووایئ چې لکه ماشیني او دې کار کې څه فرق دی؟ هغه هم خلک خوښوي که نه؟ نو ماشیني کار خو چې هغه داسې کار چې لکه هغې کې دا کار هغې نشي کولی، هغه به صرف هغه تار والا کار یا تیلي والا کار، هغه خو دا کار نه دی که نه. ماشین یو ځان له څیز دی، دا یو بل څیز دی، خو هغه هم ډېر خلکه خوښوي او دا هم خلکه خوښوي. نو ستاسو دغه دی چې د کوم عمر والا خلکه دا کار خوښوي او د کوم عمر والا خلکه ماشیني کار خوښوي؟ دا د عمر پورې نه ده جی. اصل کې تاسو ته ما وویلې چې دا د ځینې کسټمري او ستا شوق شته چې زه دا څیز واچوم خو تا سره هغه شان بجټ نشته دی، نو تا دې په ځای بیا ماشیني طرف ته لاړه شي. صحیح. دې د وجې زیاتره خلک چې دي کم خلک ماشیني ته ځي، نو هغې د بجټ د وجې اخوا ځي، ګینې د هغې هم شوق دا کېږي چې دا وکړو خو دا کاسټلي دی، دا ځکه دې خوا نشي راتلی بیا. ډیره مننه عدنان. دا عدنان څوک چې په لاس جوړ شوي کالي او په یو نوي طرز باندې جوړوي او بیا یې خرڅوي او خلک یې ډېر زیات خوښوي. هغې کې د عمر هیڅ قید نشته، وایي چې هغه کې هر قسمه ښځې زنانه راځي او دا کار خوښوي او موږ به له جوړو. د دې نه علاوه دا پکې ویل کېږي چې هر قسمه کار دی دا د 10,000 نه والا تر 10 لکو پورې هم دا جوړي خلکه جوړي اوس هم او خوښوي. جی کتونکو دا وخت زه د بل دکان کې موجوده یم چېرته چې ماشیني کالي جوړیږي او خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو راځئ په دې هکله اوس بل کارګر سره موږ خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو څه نوم دی؟ محمد شریف. محمد شریف. محمد شریف، تاسو ماته دا ووایئ چې ویل کېږي چې ماشیني کالي هم خلکه خوښوي او د لاس جوړ شوي کالي، تاسو دې باره کې څه وایئ؟ صحیح دی، موږ وایو چې دا څوک دا کار خوښوي د لاس کار دی او موږ هغه ماشین کار جوړو هغه هم خلک خوښوي. نو وایي چې جدید دور راغلی دی که نه، خلک ماشیني کالي ډېر زیات خوښوي. نو تاسو په دې څومره پرسنټ خلک راځي او ماشیني کالي د نه اخلي؟ موږ چې دا ماشین کار جوړو هغه تقریبا 25-26 سال جنکۍ خوښوي او دا کوم لاس کار دی دا تقریبا 45-50 سال جنانه دا خوښوي. ها صحیح ده. نو ماشیني کالي څومره مخکې جوړیږي؟ ماشین هغه باندې تقریبا 3 غنټې ټایم هم لګي، 4 هم لګي
او د لاس کار والا ټیم باندې تقریبا هفته دوه هفتې ټیم لګي. ها نو دې کې چې دی نو قیمتونه بیا څه دي؟ د ماشین مختلف ریټونه دي. ماشین خپل ریټ دی، د لاس خپل ریټ دی. نو کم زیات قیمت د ماشینی قیمت ډیر دی کنه د لاس جوړ شوی؟ د ماشین نن سبا ډېر خلکو خوښوي ماشین کار، دا پوخ کاري. تاسو وایي چې دا ماشینی کار پوخ وي او خلک یې ډیر خوښوي، اخوا مونږ چې د لاس جوړ شوي کالي چا نه تپوس کوو هغوی وایي چې دا خلک ډیر خوښوي ځکه چې دا ډیر پایدار وي. نو په دې هکله تاسو څه وایي؟ ما خو تاسو ته دا وویلې چې هغه تقریبا 25-26 سال جنکۍ د ماشین کار خوښوي او 45-50 سال عمر جنکۍ هغه د لاس کار والا خوښوي. لکه دواړه کارونه چې دي ډیر زیات پایدار دي او خلک یې خوښوي. د دواړو چې دی یو شانتي وخت چلیږي، لکه دواړه خلک خوښوي. چې کوم د سلمي ستارې والا کار دی که نه، نو هغه هم وایي چې د ډېر ټایم پې لګي، نو بیا هغې قیمت هم زیات دی، د 10,000 نه واله 10 لکو روپو پورې د هغې قیمت دی. نو او د ماشیني کالي به دې باره کې تاسو څه وایئ؟ د ماشیني تقریبا چې ډېر بیانې 50,000 60,000 پورې کېږي او د لاس کار والا بیا لږ قیمت زیات وي. دا ځکه هم کېږي چې هغه په لاس کېږي او دا په ماشین وشي نو وخت پې کم لګي. دا وجې ده؟ دا وجه هم ده. هغې د غاړه چې کومه ده که نه هغه لږه ګرانه جوړي. 10,000-15,000 روپۍ هغې صرف یو غاړه میلاوي. صحیح ده. په هغې باندې ټایم هم ډېر لګي، هغې سره وایي چې د سترګو نظر هم خرابېږي. بالکل داسې ده. تاسو له ماشیني کالو باره کې څونه اډر میلاویږي؟ ډېره نن سبا ماشین اډر موږ له زیات میلاویږي. لکه د پیښور یا د پیښور نه بهر نور پاکستان کې میلاویږي که نه بهر ملک کې؟ بهر ملک ډېر استعمالي، پاکستان کې دونه خاص نه استعمالي، بهر ملکونه ډېر خوښوي دا کار. نو بهر ملک کوم ملکونه؟ یورپ شو، د کیناډا شوله، دا ځایونه ډېر خوښوي دا خلک. نو دا ولې هلته خلک کار ډېر خوښوي؟ بس ټول ملک د هغه ځای خلک دا کار استعمالوي، نویان یې ټول دا شی استعمالوي. هلته دا کار نه میلاویږي که څنګه چل؟ نه هلته دا کار میلاویږي، نه استادان شته، ټول کارګران یې دلته دي. ها پیښور کې جوړیږي او بهر ملکونو کې ډېر خلک خوښوي به نسبت د پیښور ده. دا محمد شریف چا چې موږ ته د ماشیني کالو باره کې هم یو ښه پیغام ورکړ چې آیا زموږ په زړه کې شک و چې نه ماشیني کالي ښه دي، څوک وایي چې نه د لاس جوړ شوي کالي چې په یو نوي طرز باندې خرڅېږي هغه ښه دي. نو نن موږ ته د هغې دواړو فرق واضحه شو. دا پروګرام پای ته رسي، نوي پروګرام او نوي موضوع سره به انشاءالله دوباره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هغې پورې رانی اندلیب ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.